بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله یم. قدرمنو دلته زه راغلی یم یو هنرمند پسې یو قدردان پسې چې د هغه هنر چې دی نو هغه زه راغلی یم دلته. مزدورکار سړی دی او ډېر یو ښکلی سوچ یې دی او هغه سوچ دی هغه به تاسو ښکاري شي. تاسو سره میلاوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. په ژوند راشه بچیا برکتونه چې ته د مشرانو کې خدمتونه وای رب ذوالجلال دې راولي ستا په ژوند برکتونه. آمین آمین آمین. نوم هم څه دی جی؟ زما جی جان محمد شاه نوم مې دی جی. حاجی جان محمد شاه صاحب څه نه به بسم الله کوئ څه به راته وایي؟ یاره جی زه به درته یو څو نظمونه ووایم که دله درې کل خوندونه وای که تا پې وکړل عملونه وای رب ذوالجلال به دله درکړي جنتونه. وای د شاعر په شاعرۍ کې وای پراته مقصدونه زما رالل د شاعرانو ادیبانو ته سوچونه دی خراب کړل د نوجوان کل سوچونه. زما په شاعرۍ کې پراته دي دقسې سوچونه چې چا پې وکړل عملونه قسم په ذوالجلال رب ذوالجلال به وله ورکړي جنتونه. وای رب ذوالجلال به وله ورکړي جنتونه که چېرته ده وکړل د خپل نظر افادتونه. وای روښانه به رب ذوالجلال جوړ کړي د زړونه د ده نه به لرې کړي وای ټول مصیبتونه د خوشحالۍ به پې الله راولي صحتونه. زه به درته څه ووایم حلونه زه به درته څه ووایم حلونه چې څه درته ویم ته پې وکړه عملونه چې څه درته ویم ته پې وکړه عملونه. وای ښکلې را نازل شوي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن حکیم مبارک آیاتونه چې هغې کې پراته دي د جهان خلقو دپاره مشرکینو له مؤمنانو له مسلمانانو له نصیحتونه د هرې معنی د هر یو ګف باندې چې مونږ جوړ کړل خپل عملونه قسم په ذوالجلال رب ذوالجلال به د تمام دنیا نه لرې کړي ټول وایي غمونه چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړي ایمانونه. نو چې کله را نازلېدل د مانځه حکمونه رب ذوالجلال جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل سجاو کا دا وواړه اسمانونه سجاو کا دا وواړه اسمانونه. ہے جبرائیل زما حبیب ته دي زما دعوتونه چې سیرت المنتهی ته راولې ته بیا پرې وسوهه ګیرونه زما د خپل حبیب سره دي ځان له په ځان له ملاقاتونه. نو په ذهن کوي سوچونه دې خبرې ته ونیسئ غوږونه نو ورته په تحفه کې ورکړل 50 وایي منځونه په تحفه کې ورکړل 50 وایي منځونه. وی بار بار به د انبیا علیه صلات وسلام سره به کېدل ملاقاتونه چې زیات دي دا منځونه. نو د 50 نه ورته جوړ کړل وی 15 وی منځونه. نو ای مؤمنانو د مؤمنانو بچو په غفلت کې ما چوي خپل ځانونه وی کوي 15 وخته منځونه. وی شیطان درته خواره کړي دي دامونه تاسو نه اخلي د آخرت انعامونه. اوس کفارو پکې داسې جوړ کړل وایي پلیمونه چې د نیټ یې راویستل موبایلونه اوس دا نیټ په هغې باندې ور استعمال کوي. زما نشته تعلیمونه ګینې ما به درته خولیو دا خو د پښتو چینل والا راغلی دی الله دې د ده په عمر راولي برکتونه چې زما دا خبره نشر کړي او د دې نه نوی نسل والي عبرتونه د دې نه والي عبرتونه او په دې باندې جوړ کړي د خلکو وی سوچونه. نو دې کفارو له ورکوي دعوتونه په دې نیټ باندې چې مات کوي دا د کفر دیوالونه د سر نه مړه کوي دا اورونه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راوړي ایمانونه چې رب ذوالجلال دله درکړي جنتونه. نو زما په لاس کې نشته قلمونه په بچپن کې رانه پرېوتل د لاس نه قلمونه او چې په ځای مې کې سوچونه په لاس کې مې نشته قلمونه. هر سړی چې سار د کوره روزي مختلف خار بازار ته ځان سره راوړي وایي سوچونه وایي په چا ورانبار وي وایي غمونه
څوک د مستۍ نه وایي سپیډونه چې چېرته راشي ټرنن هلته دې نه نیسي بریکونه اکثر پکې وشي اکسیډنټونه ګورنمنټ پاکستان حکمران ورته ور اوږده کړي وایي لاسونه چې جج مجسټریټ له ورشي هغه وګوري چې د ده حکم کو نه کم ضمانتونه نو په دې خبره جوړ کوي وایي سوچونه زما د ګورنمنټ پاکستان حکمرانو ته دي خاص درخواستونه چې چېرته وي ټرنل هلته جوړ کړي بریکرې چې د دې خلکو کم شي دا سپیډونه د ډېرو مسکینانو غریبانانو موټر سایکل والا د ډېرو یې مات کړل اندامونه او ډېرو له یې ورکړل د دې جهان نه د آخرت رسختونه نو لږ غونته کې جوړ کوي په دې وایي سوچونه او دا په میډیا والا سره زما دی ورته خاص درخواست چې چټه ټرنن یې هلته پکار دي چې جوړ شي وایي بریکونه بریکرې هلته جوړ شي بریکرې چې د خلکو نه دا فطور لرې شي د بل وکړي قدردان جوړ کړي او په ډېر ښه شان جوړ کړي او د خپل ایمان حفاظت د مسلمان جوړ زبردست زبردست دا راته ویل الله چې زه راغلم نو تاسو ما ته هغه ویلکم چې کړی و نو هغې کې د څه ویلمونو یې څه ذکر کولو وایي په ژوند کې راځي هر رقم موسمونه وایي چې د سپرلي کې موسمونه وایي په ونې بوټو کې وایي وټو کېږي وایي ګلونه وایي د ګل نه جوړ شي فروټونه وایي رب ذوالجلال پې د مخکې نه ولیکي د هر چا نصیبونه نو چې دا پاخه کې فروټونه زمیندار ور اوږده کړي وایي لاسونه ترېنه ډک کړي کریټونه ارتیان ورشي ورکړي وله رقمونه دکانداران ته سجاو کړي خپل دکانونه وایي چې د چای پې لیکلي نصیبونه د هغه ورته روچت کړي وایي زړونه جیب ته ورښکته کړي لاسونه ترېنه راډک کړي شافرونه چې کور ته یې راوړي هر یو چې د چا پې وي نصیبونه هغه ور اوږده کړي وایي لاسونه وایي بسم الله پې وایي ورخښ کړي پې غاښونه وایي کال کې ته پې وایي واخلي وایي خوندونه وایي الحمدلله یا الله زما وسې کړي دا نعمتونه نو دې دپاره جوړ کړئ ښکلي وایي سوچونه زموږ د زمیندارۍ دي وایي کارونه صنعتکار یو خو هسې په دې پاکستان کې وایي بیکار یو تیرہ زره نشته دی دا صنعت غواړي ډېر زیات رقمونه اور کیمران خان اگر اردو پہ سمجھتا ہے پشتوں پہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میری بھی ان کے لیے سے ایک خواص ہے کہ آپ بہادر ہے آپ بہادر ہے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو لیکن مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھو اللہ جل شانہ تمہارا نگہبان بنے گا اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے مگر عمران صاحب نماز کو نہیں چھوڑنا اور یہ ایک سنت کو زندہ کرو دنیا کو بتا دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے داڑھی رکھنا اور میں بھی رکھ چھوڑا ہے سب انگریزوں اور یہودوں کا آت خلاص دل کی راز مشرکین کو نہیں بتانا یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی وحدانیت والی بات ہے جو کرتے ہیں اللہ جل شانہ تمہیں ترقی دے گا اور اللہ جل شانہ تمہیں آگے ایسا دور آئے گا کہ سارا لوگ دعاؤں کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور بیٹا ہم تو صنعتکار ہیں مگر بالکل بیکار ہے کیونکہ ہمارا بجلی مہنگا ہے بیٹا ایک تو ہمارا پاس کمرشل گیس نہیں ہے ہم گیس کا چولہا وہ جلاتے ہیں اس کا خرچہ زیادہ ہے اپنے بچے نواز ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور بس اللہ ہم سب کی نگہبان ہو جائے لوگ اے سیوں کے نیچے ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اور ہم گرمیوں میں آگ کے بیچ میں سے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے ہم سب کی اللہ جل شانہ نگہبان بن جائے اور اللہ جل شانہ پاکستان کی حفاظت ادا فرمائے اللہ جل شانہ پاکستان کی محافظوں کی حفاظت ادا فرمائے اور اللہ جل شانہ پاکستان کی محافظوں کی سوچ بچار شیر جیسا رکھے کہ وہ ایسا کام کرے کہ دنیا کو بتائے کہ بھائی نہ ہم رشوت لینے والا ہے اور نہ رشوت پہ کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم دیتے ہیں مگر وہ انکار کرتے ہیں رشوت دینے اور لینے والا دونوں جو ہے وہ گناہگار ہے تو میرا یہ کہنا جو ہے بیٹا
میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور خدا پہ یقین کرو میں اللہ کا مسکین ہوں، گھر بھی اپنا نہیں ہے، یہ دکان یہ روزگار جو ہے یہ بھی کرایہ کا ہے، اور اس ٹائم پہ تقریباً میں اللہ کو معلوم ہے کہ میں کتنا قرض دار ہوں، اور میں اگر پیسہ اگر بینک دیتا بھی ہے سود پہ میں پیسہ نہیں لیتا ہوں، کبھی بھی نہیں لوں گا، مر جاؤں گا مگر سود پہ پیسہ نہیں لوں گا، سمجھ آ رہا ہے؟ اگر ایسا کوئی طریقہ کار ہو مسکینوں کے لیے تو آپ بے شک ہم اس طریقے سے دیں گے، ماہوار دیں گے، مہینہ پہ کہے ہفتہ کہیں، جس طرح بھی ہو، روزگار ہم کرنے والے ہیں، اور حلال مزدوری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ اس کی میں بہت ہی برکت ہے، نہ حرام کھاتے ہیں اور نہ حرام سے سوچتے ہیں، اگر حرام ہم کرتے تو آج ہم کروڑپتی ہوتے، لیکن نہیں، ہم یہاں کا سوچ نہیں رکھتے ہیں، مختصر سی زندگی ہے دنیا کی، اور نہ ختم ہونے والا زندگی آخرت والا ہے، ہم اس کے لیے سب کے لیے دعا گو ہو کہ سب اس آخرت کی دنیا کے لیے سوچ رکھے، اور اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے برادری کو کین بازی یہ سب ختم کرے، شیطانوں کی جتنے چالے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، نظر کی حفاظت کرے، اور 5 وقت نماز پڑھے، اور دل نورانی کرے ذکر اور اذکار سے۔ بس بیٹا اتنا بول جو ہے میں نے بول دیا، پتہ نہیں ہے ان بیچاروں کے ساتھ بھی اتنا وقت ہے یا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اگر یہ ہمارے لیے اس لیے آیا ہے کہ یار کسی کو نصیحت ہو جائے تو اللہ جل شانہ اللہ اس کی زندگی میں، اس کے بچوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، جو انہوں نے ٹائم دیا اور ہمارے کو یہ انٹرویو لے لیا۔ بس بیٹا ہم سب کی اللہ جل شانہ نگہبان، والسلام۔